رازه جانانه د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا په سپین غر ته لاړ شو رازه جانانه رازه جانانه د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا په سپین غر ته لاړ شو رازه جانانه دغه سیمه چې ده د سپینې شګې په نوم یادېږي د پاکستان سره په سرحد پرته ده د خلکو لامل د زیاتوالي دا دی چې یو خو حکومت او طالبانو وربند کړی دی او بل د اختر دوامه ورځ دی نو د اختر په شپو ورځو کې دلته ډېر ځوانان او دلته راځي او خپل ساتیرۍ کوي ځانونو سره یې خوراکي شیان یې راوړي وي دیګونه درته ونډه ځاځي وګورو پوښتنه وکړو د مشرانو او زلمي وګورو راځه چې څاڅکي شو د حسن سمندر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا په سپین غر ته لاړ شو راځه جانانه رازه جانانه یو ځای وکړو د پکتیا سیلونه له ښکلي خوست پکتیکا ته وکړو ګډ مزلونه په تار د مینې کړو پیوند ټوټې ټوټې قومونه شیبه پخلا که په جرګه هرمانه ورته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا په سپین غر ته لاړ شو راځه جانانه رازه جانانه چې د خپل وطن پوښتنه وکړو د هر یو ګل سلام د هر ګلشن پوښتنه وکړو حجرې جومات کې به د هر یو تن پوښتنه وکړو وروسته به هرې زخمي لمنځ یو نختر ته لاړ شو چې وکړو سیل د